ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تیر جمعہ ما درته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات سره متعلق او زمونږ د مسلمان د پاره د صبر او د مسلمان د پاره د استقامت واقع شروع کړی و. تعلق هم د دې میاشتې سره چې دې میاشت کې چې دا 13 شوه د سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شوی و او موجوده چې کومه میاشت د ربیع الاول په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی و. نو ما ویلو چې د دوالو جهان مبارک سردار چې کله وفات شو نو په صحابه کرامو باندې یو ډېر لوی هیبت راغی، ځکه هغوی ته خدای یو ناشنا ولګېدله چې یاره نبي علیه السلام او بیا زمونږ نه جدا کېدل او وفات کېدل او سمدستی بیماری رااله او سرخوږی راغی او ورسره تبه شوه او هغه دې حد ته ورسېدله چې زمونږ نه پیغمبر علیه السلام مستقل جدا کړ. دا څه شو؟ نو جناب په جماعت کې خلقو ځای په ځای غونډ غونډ ناستو او جړا شروع وه او تر دې حده پورې چې حضرت عثمان رضی الله عنه دا هغه جبه بالکل بند شو، خبرې نشوې کولی. حضرت علی رضی الله عنه بے ہوش شو، حضرت عمر رضی الله عنه بالکل دماغ و کار پریښود، یو لوی هیبت پر راغی او توره په لاس کې ونیوله او راغی او په منبر باندې کېناست او دا اعلان یې وکوی چې بعضې منافقان لګیا دي، هغوی دا وایي چې نبی علیہ السلام وفات شوی دی، دا بالکل دروغ دی. نبی علیہ السلام وفات نه دی، هغه د الله ملاقات له تللی دی، لکه څنګه چې موسی علیہ السلام کوه طور ته تللی او واپس به راځي او زما په دې توره به د هغې منافقینو نه سټ وایي چې چا دا پراپګنډه کړې ده او یې څوک خو دې ووایي چې نبی علیہ السلام وفات دی، ده پوهېشه دی پوهېشه توره یې ښکاره په لاس کې نیولې ده او بالکل سترګې داسې سرې سرې ریستې دي او خلک ورته راغونډ دی. واحد یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته الله حوصله ورکړې وه او ما 13 جمعه درته ویلي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چونکې د پیغمبر علیه السلام مزاج مبارک او طبیعت ښه شوی و
نو د نبی علیہ السلام په اجازت باندې هغه قباء ته تلو. هغه چې هلته خبر شو رامنډه کړې چې راغی جومات کې خلک ټولي ټولي ناست دي او جاړي. بس دې خلک یې پرېښودل او نیغ پیغمبر علیه السلام له ورننوت او نبی علیہ السلام د عایشې بیبي کوټه کې و. حضرت عایشه رضی الله عنها د لور ده چې څنګه نبی علیہ السلام ورننوت، حضرت ابوبکر صدیق ورننوت او نبی علیہ السلام یې وکته نو فوراً یې مهر نبوت ورله وکت. د نبی علیہ السلام د دې دواړو اولو په دې منځ کې شاته یو رکوټې غوندې غوښه وه، قدرتي طور د کمترې د هګۍ برابر. او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکلي دي خصائص کبرا کې چې عربی کې د الفاظم ور باندې درجو سر انت المنصور، زه چې ته کوم ځای چې ګرځې نو ګرځه، تا سره به د الله د طرف نه امداد ملګري. قرآن حکیم کې الله فرمایي هم چې والله یعصمک من الناس، الله بری د خلقو نه حفاظت کوي. په دې وجه به نبی علیہ السلام د دغه آیت د نازلېدو نه پس څوکیدار ځان سره نه پرېښود، بس الله وی زما د حفاظت ذمہ داری واغېسته. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه راغی او د پیغمبر علیہ السلام دا شاه مبارک یې وکته نو هغه مهر نبوت نو، بس پوه شو پې ور پرېوت. چې پې ور پرېوت نو په دې مخ باندې او په دې ګیره مبارکه باندې ښکل که او طبت یا حبیبی حیا و میتا، اے زما دوستا، اے زما محبوبه په جون څه خشته وې او د جون د وفات نه پس ښکلې، فداک ابي و امي، مور و پلار مې درنه قربان. په جون هم خشته وې او د وفات نه پس هم ډېر زیات خشته او ډېر ښکلې او ښکلې که نبی علیہ السلام. او بیا بهر ته راووته. چې بهر ته راووته نو نیغ عمر ته وی کوز شه د منبر نه، عمر فاروق رضی الله عنه نه کوزېده. هغه همغه اواز کو څوک خو دې وایي چې نبی علیہ السلام وفات دی، زه پېښه و زما دا تور هغه سره پېښه. نو چې هغه ورته منبر نه پرېښود نو حضرت ابوبکر صدیق لاړ او هغه ګوټ کې ودرېد او خلک ورته راغونډ شو. او دا آیات یې ووی چې دا ما درته ووی وما محمد الا رسول، چې نبی علیہ السلام خو د رب العالمین د طرف نه یو بهتر رسول دی، الله د طرف نه یو استازی دی، زمونږ د هدایت دپاره را لېږلی دی. قد خلت من قبله الرسل، د دې نبی علیہ السلام نه مخکې ډېر پیغمبران دقسې راغلي وو، د دنیا نه لاړل. ګوره پته ولګېده خلکو ته، خلکو ذهن ته خبره واچوله چې د ده نه مخکې څومره پیغمبرانو دنیا ته راغلي دي، د دنیا نه تللي دي. افا مات او قتلا، که خدا نخواسته د شهید شو یا په خپل مرګ باندې وفات شو نو انقلبتم علی اعقابکم، تاسو به په خپلو پوندو واپس کفر ته تخته، ایمان به پرېږدی، بیا مرګ نه انکار به کوې. دا به وایي چې نبی علیہ السلام به نه مري، همیشه به جمدي وي. او د هغې نه علاوه ډېر خلک هم داسې وو چې هغې د نبي علیہ السلام ډېر نو بلکې بعضې کسانو چې د نبي علیہ السلام د وفات نه پس هغې مرتدم شو. یو څو کسان مرتد شو، هغې دین پرېښود بالکل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي نو دا ملګري او دا صحابه کرام به مال را روان یو، زه به د حوض کوثر اوبه ورکوم. نو چې اوبه وله ورکوم نو دې کې بعضې ملګري به وي هغې به ما پسې را رواني، فرشتې به مخ بل طرف ته واړي، نه به یې را پرېږدي. زه به اواز وکړم او صحابي او صحابي ملګري مې دي، دا خو زما ملګري دي، را پرېږدی چې زه وله اوبه ورکړم د حوض کوثر. وی هغه فرشتې به ما ته وایي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک، د الله رسوله تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه عمل کړی دی، تا ته پته نه لګي ستا نه پس یې څه عمل کړی دی، ستا د وفات نه پس دا مرتد شوي دی، ستا اسلام او ستا دین یې پرېښی دی. دا بعضې کچه مسلمانان، ډېر کچه، هغوی واپس کافران شو، کچه یو څو کسه. او دا پراپیګنډه به یې خلکو کې خوروله چې او دا که د خدای پیغمبر به مړ کېده به نه. لکه د خدای پیغمبران چې څومره دي، د نبی علیہ السلام نه مخکې د آدم علیہ السلام نه شروع که تر د عیسی علیہ السلام پورې تقریبا کم و بیش 1,40,000 انبیاء کرام ټول نه دي وفات شوي. یو ذات دی د رب العالمین پروردګار چې هغه له مرګ نه راځي، صرف یو د رب العالمین ذات، باقي هر انسان د دې دنیا نه بلې دنیا ته تلو والا دی.
نو به هر کیف افهم مت او قتل انقلبتم، تاسو به خپل پوند واپس کیږي لکه دغه یو څو کسان چې مرتد شو. نو نبی علیہ السلام ته چې هغه فرشتي وایي چې ستا د وفات نه پس مرتد شوی دی ځکه موږ نه در پرېږدو، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زه به داسې ووایم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، تر څو چې زه موجود وم نو ما ته خو پته وه چې دا مسلمانان دي. فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم، الله چې زه وفات شوم نو زما نه پس خو بیا ته نګهبان یې، تا ته پته ده ما ته پته نه لګي. ما خو د خپل د وفات نه مخکې خبره کوله چې دا د ما ملګري وو، او د وفات نه پس که دا مرتد شوي دي نو ما ته رب العالمین پته نه لګي. به هر کیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بدا آیات ہوئے افهم مت او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه، کچا ایمان او اسلام پریخود او کافر شو فلن يضر الله شيئا، الله ته ضرر نشي رسول، الله ته بس ضرر رسي. رب العالمین کہ سړی مسلمان دی نو الله ته څه فائدہ ده، او که سړی کافر شو الله ته څه ضرر ده. که مسلمان شو نو فائدہ ما ته ده، او که سړی کافر شو نقصان هغه ته. بهر کې حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی الله عنه کو بالکل هغه د نبی علیہ السلام د وفات سره حوصله پیدا شوی او ذهنی بالکل بدل شوی او صحابه هم جړل. نو چې دا خبره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آیات اوه نو خلک ټول رااله او حضرت ابوبکر صدیق ته کېناستل، عمر فاروق یې پرېښود او بیا چې دا آیات وې نو د خلکو ذهن ته خدای آیات راغی. ډېر صحابه کرام وایي ډېر دا آیات موږ د نبی علیہ السلام نه واورېده خو موږ نه هېر شوي، او چې د ابوبکر صدیق نه مو واورېده نو زموږ دا خیال راغی چې ګنې دا موږ نن په لومبي ځل واورېده. یې ورانه بالکل دا آیات چې دا آیات یې مخکې وې خلکو ته خو خبره ښکاره کړه چې نبی علیہ السلام خو لکه د نورو پیغمبرانو غوندې وفات راتلی شي. نو بیا څه ووی وی من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. ای خلکه دا اعلان واورئ، مخکې آیات وې که څوک د نبی علیہ السلام عبادت کوي، که څوک پیغمبر علیہ السلام ته الله وایي خدای ورته وایي عبادت یې کوي، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. نو که څوک پیغمبر علیہ السلام عبادت کوي نو هغه وفات شوی دی. ومن کان یعبد الله فإنه حی لا یموت، که څوک د الله عبادت کوي نو الله به همیشه جم دی وي، هغه له مرګ نه راځي. او چې دا اعلان وکړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بس خلک پوه شو نو پوه واقعي نبی علیہ السلام وفات شوی. دومره هیبت راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه توره تیکې کې در نه کړه او په ژړا شو الله مونږ خدا خیال و چې نبی هم له وفات نه راځي. دا آیات په مخکې لوسته خو ویر مې بالکل داسې ده لکه چې نن مې د ابوبکر نه په لومبي ځل دا آیات اورېدلي. واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له پروردګار حوصله ورکړه. بس دې نه پس په ډېرو صحابو عجیبه حالت تیر شوی دی. یو صحابي و دې وخت کې نوم مانه ير دی، هغه فورا د غم د وجې نه ټینګ نه شو مړ شو. یو زنانه صحابیه ده هغې ته چې کله پته ولګېدله چې نبي علیه السلام وفات دی فورا دا دواړه سترګې ځان نه وویستې. سترګې څوک ځان نه چېرته ایستې شي، دا په هغې د هغه عشق محبت غلبه وه. دا څه کوې ترورې وی په هغه سترګو څه کوم چې د دواړو جهانو مبارک سردار پې زه اوس نینم په سترګو څوک دا محبت و الله ذوالجلال د صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پیدا کړو. داسې محبت چې مثالي مینه و او تابعداري ګورې د مینې نه کېږي. که ستا ما سره مینې خو چې درته کومه خبره کومه به منې، او که ستا ما سره مینه نه نو زما خبرې به دې بدې شي. اصل څیز هغه د پیغمبر علیه السلام تابعداري ده او تابعداري مینه غواړي، بس محبت غواړي. د دې وجې نه د حدیبیې په مقام چې کله د کافرو د طرف نه نماینده راغی او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې کولې او دی واپس لاړ نو خپل قوم ته وی په قلار کې نه ګورې دې سړي سره جنګ مه کوئ. ولې وی د ملګري په د قربانېږي او ما د مختلفو بادشاهانو دربارونه لیدې دي، داسې ملګري مې نه دي لیدې کوم چې د پیغمبر علیه السلام نوم یې واغتې د ملګري. قسم دی وی چې دې خبرې کوي نو خلک د حیا نه سترګې نه پورته کوي، ځمکې ته یې سترګې ښکته کړي او چې لاړې توکي د دې پیغمبر لاړې څوک ځمکې ته نه پرېږدي، هغه لاړې په خپل لاس کې رانیسي او په خپل ځان باندې مږي. د ده ملګري تښتېدو والا ملګري نه دي، مه کوئ ورسره جنګ.
دا دومره د صحابه کرامو محبت او مینه. ورونو دا ګورې تاسو ته ما ویلي دي بار بار، اوس هم درته وایم چې مینه او محبت مقصد څه دی د نبی علیه السلام سره؟ تابعداري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا د زبانی جمع خلق خبرې نه دي. په ځای زما مینه ده مینه ده مینه ده مینه ده، او د نبی علیه السلام کردار مې خپل نه کړ، د هغه په شان عمل مې ونه کړ، د هغه په شان ځان مې جوړ نه کړ، د هغه په شان شکل مې جوړ نه کړ، د هغې په شان عقیده مې جوړه نه کړه، د هغې په شان عمل او اخلاق مې جوړ نه کړل، زه به په دې خبره کې دروغجن یم، بیا رښتونې به نه یم. که ته د پیغمبر علیه السلام سره یقینا مینه کې، نو ستا عقیده به د هغې په شانتې وي، ستا عمل او ستا کردار او ستا اخلاق او ستا عقیده او ستا گفتار به ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانتې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسو دپاره وي نبی علیه السلام یو ښایسته او ښکلې نمونه ده. نمونه لکه سړی بازار ته ټوکړه یوسي، نمونه یوسي چې ماله دا نمونه ټوکړه راکړه، نو که هغې کې رنګ کې لږ هم فرق وي نه، دا نه اخلم، که بناوټ کې فرق وي دا نه اخلم. هغه نمونه چې یوسي نو چې کومه نمونه یې وړې ده نو همغه نمونې والا ټوکړه به راوړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ استاد لپاره ښایسته او ښکلې مزېداره نمونه ده. نو که دغې نمونې سره مونږ برابر یو، عشق به وي، محبت به وي. که هغې نمونې سره مونږ برابر نه یو، دا د زباني جمع خلق دي، زما عشق دی او زما محبت دی او زما مینه ده، ټول سیسټم دی د پیغمبر علیه السلام نه خلاف دی. څنګه مینه او محبت دی؟ مجنون او د لیلا مینه خو دې اورېدلې ده که نور ته ودرېږه جي بلکل تابعدار ودرېږه. او که درته وایي چې دې نور ته ودرېږه ورته وایي هغو د ما خو ګرمي کېږي، زه مړه چې د قصد مینه مینه او محبت او محبت کې دومره سخت امتحانونه ابتلاعات په مونږ شریعت ګورې راوستي هم نه دي. دومره سخته خبره شته نه چې د ما سر نه اوچته شي او زه یې کولی نه شم. نه کوم چې د شریعت احکام دي هغه چې ستا د وس لاندې دي. ګورې کوم که زکات دی او کوم حج دی دا هم ستا د وس لاندې دي. که د سروي پیسه نو زکات به ورکې، نصاب ته مال ورسېږي زکات به ورکې، او که نصاب ته ونه رسېږي مه ورکوه. پیسه سره وشوه چې ته بیت الله ته رسېدی شي نو حج به وکړې، که نه یې نو مه کوه. که نه پیسه نشته مه کوه. د روژې طاقت که لرې نو روژه به ونیسې، طاقت نه لرې فدیه به ورکې، نه مه کوه. د مونځ طاقت که لرې وبکې، نشي لرلی په ولاړه نو په ناسته به وکړې، په ناسته ني نو په ملاسته وکړه، په ملاسته ني په کټ کې په اشارې وکړه، په اشارې نشي کولی بس تپوس هم د نه الله بیا نه کوي. ځه عبادتونه که په مونږ رب العالمین روستي دا هغه دي چې زما او ستا د وس او د طاقت لاندې دي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، د هر نفس د طاقت مطابق الله پتا باندې لازمه کړې. او چې څنګه ستا نه ستا د ذات تپوس کېږي دغه رنګې ستا نه ستا د بچو تپوس به هم ګورې کېږي. دا خبر یاد وساتئ. بعضې خلک وایي زه د قبر کې خو نه سم نه مو دی زما قبر کې خو نه سم دي. دا خو ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سم دي، دې کې شک و شبهه نشته. زما خپل قبر او ستا خپل قبر بلکل ټیک ده، هر سړی خپل قبر دی، خو نه د یو بل په عمل نیول ګورې شته. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ځان بم د اور نه بچ کې، بچي اهل و عیال بم د اور نه بچ کې. او که ته زما خپل قبر او زما د بچي خپل قبر نو چې د آخرت ته ورسېږي پته به راته ولګي. هلته درته بیا هغه ډنډه ونیسي که نه، قبر کې درته بیا کوتک ونیسي که نه، چې ولې ته تا بچي باندې دین نه شو زده کولی، تا ښځې ته نصیحت نه شو کولی، تا ګاونډي ته مونځ نه شو کولی، تا دا دین بل مسلمان ته نه شو رسولی، نو بیا ستا بانه به هلته ختمه وي. خبره مې دې پورې کوله رونو چې د صحابه کرامو محبت او د محبت وجه هم دا و چې هغوی د پیغمبر علیه السلام داسې تابعدار و چې په مخ د ځمکه به د نبي علیه السلام داسې تابعدار پیدا نه کړي کوم چې صحابه کرام فورا به عمل و. بس دلته به خبره کېده او هلته به فورا به عمل. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا اعلان وکړو، بس صحابو ته پته ولګېده. اوس د پیغمبر علیه السلام د تکفین او د تجهیز خبره شروع شوه چې اوس کفن به ورکوو، غسل به ورکوو، دفن به کوو. هغې طرف ته په سقیف بنو ساعده کې انصار د مدینې منورې او بعضې مهاجرین جمع شو چې موږ د امیر انتخاب کوو. د پیغمبر علیه السلام په ځای یو بادشاه مقرر. ولې بادشاه خو د مسلمان دپاره ډېر ضروري دی. خلک خو په بادشاه را جمع چې بادشاه پکې نه خو افراتفري جوړوي، خلیفه به جوړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حضرت عمر فاروق راغی له شام ضرورت خلک جمع دي، هسې نه څه داسې څوک مشر کي چې په هغې اختلاف د خلکو جوړي بل غم پېښ نه شي. دې څنګه ورغلل نو هلته کې انصار هم ناست وو، بعضې مهاجرین هم ناست وو. خبره په دې کېدله انصار وویل چې زمونږ نه به امیر، مهاجرین وویل زمونږ نه به. دا خبره هم پکې وشوه چې دوه امیران به جوړ کړو، یو به د انصارو نه بل به د مهاجرینو نه.
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی ورته وی چې ما خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی چې ما خو د نبی رسول الله یو خبر اورېدلې تاسو ته به معلومه هغه دا چې الائمه من قریش چې بادشاہ به قریشی وي د پیغمبر علیه السلام د خاندان سړی وي یعنی قریشی وي قریش دا غیدا قوم قریش لوی قوم دی چې خاندان خو بیا بنو هاشم دی قریش لوی قوم قریشی وي ټول غلی شو واقعي دا خدا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ولار دی حضرت عمر وته ویلا سره روان دي شابه څه کې عمر وی تر الله سره روان دي کا وی ما د سره بیعت وکړه زما خلیفہ شو ددنه بهتر صحابي په مقدس مکه نن بل نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جن په بیماره په حالت کې امامت ته مخکې کړی دا امامت ته د قوم کنه مونږ دې مخکې کړی او د پیغمبر علیه السلام د سفر او د هزار مرګري پاتې شوی دی د هجرت مرګري پاتې شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې کوم فضیلت بیان کړی دی تاسو مخکې دی بس هغه بیعت وکړي چې څومره انصار ناس هغه مال بیعت وکړو مهاجرین ناس هغه بیعت وکړو عام مسلمانانو بیعت وکړو دغه وخت سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مسلمانانو په اتفاق خلیفہ مقرر شو حضرت علی رضی الله عنه خفاو په خلافت نو خفا په دې نو خفا په بخاری شریف کې حدیث دی حضرت علی رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوال جواب وکړ منکر لګراش خو یوازې برازه سو بن راوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغه چې ورغه ورته ویلا شکار چې زګوري په دې نیم خپه چې ته خلیفہ او زه خلیفہ نشم په دې نیم خپه الله تعالی ډېر لوی منقبت تر کړی ډېر لوی عزت الله در کړی زستا عزت منم ستا غلوی منم د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا منم زه بالکل ستا خلافت منم په یو شي خپم خفغان مې پدې دی چې تاسو د خلافت لپاره مشوره کوله نو زه د پیغمبر علیه السلام زومم دغه د خاندانو مونږ هم مشوره کې نه یو شریک کړی ولی پکار دا چې مونږ هم به دا مجلس کې تاسو کېنولیو کړو دا میټینګ چې کوو مونږ هم پکې کېنولیو په دې ټکي خبره دا بخاری شریف کې حدیث تاسو میټینګ کوو ته خلیفہ کول ډېر خلاص زه خوشاله یم دغه ستا منقبت د ټولو صحابو نه اوچت دی خو موږ سره ولې مشوره ونه کړه زه خو د پیغمبر علیه السلام زوم یم تر زوی یم دغه خاندان یو نو موږ سره مشوره نه پکار ولې نه کړ پدې مونږ خپایو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته او فرمایي بالکل دا خبره ستاسو ګیله دې په خپل ځای ټیک ده خو مونږ مشوره کړې نه ده اخو الته خلک راغون چې یو کزن نو ورتلم نو دوا میران جوړېدل یو د انصار یو د مهاجرین لوی غم به جوړ شوی مونږ خو مشورې نه دي کړې خو دغه عمر راغی رضی الله عنه دې مټونی عمر علم نو که مونږ پکې تاسو ته سوال جواب کولې او یا پکې مشورې کولې نو خبر روانې ده ممکن د دوا میران جوړ شوی نه انصار به یو ډول او مهاجرین به بل وي جنگ به جوړ شوی د پیغمبر علیه السلام هغه مقصد به ختم شوی او تاسو د پیغمبر علیه السلام په مرګ کې کفن دفن کې مشغوله وي او ناګهاني دا مسله شوی ده مشورې سره نه ده شوی علي صاحب پوه شو بس وي دغه ګیله مې وي خبره ګاله به راځم جمعات کې خلک ناس مازیګر ماسپخین حضرت علی رضی الله عنه راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا هغه عذر بیان کړي چې په دې وجه بیعت رسو کړی علي صاحب ما خپل عذر وکړي چې ما دا یې او د نور د ما په خلافت کې شک نشته ټول خلکو مخې د وسره دای بیعت کو زم خلیفہ او امیر ګڼه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو دې طرف ته پیغمبر علیه السلام کفن او دفن کې خبره شروع شو دوه کپڑے وي د خامتا تم جو ته خامتا وایو سحول خار کې په یمن کې جوړې وي هغه دوه صادره پیغمبر علیه السلام ته کفن کړ او د پیغمبر علیه السلام چې کله غسل ولا ورکي نو په غسل کې څوک شریک دي یو حضرت عباس رضی الله عنه خپل تر دوه هغه زامن حضرت فضل او حضرت قسم رضی الله عنهما دا دوه زامن او دوه پیغمبر علیه السلام مریانو یو حضرت شقران رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام یو غلام یو بل یو غلام دی ولا غسل ورکو چې غسل ولا کله ورکي نو دا اختلاف پکې راغی چې سره د جامو غسل ورکو او که دا صادره تلری کو لکه مونږ چې عام مړو له غسل ورکو نو دینه بغیر ولا غسل ورکو نو دې کې اختلاف جوړ شو نو دې کې یو غیبی आवाज مشو او علی رضی الله عنه یو حدیث مو حضرت علی رضی الله عنه موجود وی چې ما د نبی رسول الله نور دي دي چې مال به غسل سره د جامو راکوي جامو مان نه درکوي او یو غیبی आवाज مو چې ګور پام کوي چې د نبی رسول الله نه صادره لرنه کې او کله صادره هم تلری کړو دی وجود تم ولو قتل پرستر کو وړاندې شي
نو سره د جامو پیغمبر علیه السلام نه غسل ورکړ. انصارو आवाज وکړي زمونږ په کیسه نشته په نبی علیه السلام کې، یو انصاریم پکې راځه یادن نکړه رضی الله عنه هم پکې شریک. غسل چې کله ورکړی شو کفن کې پیغمبر علیه السلام پټ کړی شو. په دې کې مې اختلاف جوړ شو چې خخ کې هم دی کو، چا وی مکې مکرمې ته وړو دی خپل د پلان نیکه وطن دی، چا وی بیت المقدس ته وړو ځکه چې هغه د پیغمبرانو ښار دی، ډېر پیغمبران پکې دفن دي، چا وی د مدینې منورې قبرستان ته وړو، چا وی یو ځای چا بل دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې आवाज وکړ چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي چې پیغمبر نه الله هغه ځای کې سو باسي چې کومه ځمکه ولا الله خوښه کړي، نو چې دا کومه د عایشې رضی الله عنها کوټه ده نو همدې کې ولې قبر دفن وباسو. نو لږ غوندې نبی علیه السلام د هغه خپل ځای نه اخوا کړ او هغه ځای کې ورته قبر وکنسته او په هغې قبر کې بیا پیغمبر علیه السلام مبارک هغه دفن شو. دې کې مې اختلاف و چې قبر به شق والا وباسو که لحد والا به وباسو. نو حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به دا شق والا قبر استه، دا لحد والا، دا ممکن دا کم لحد والا وباسو. او حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه به شق والا قبر استه، نو چاوی یو باسو چاوی بل وی دلال شي. او دواړه صحابه پسې چې په اتفاق سره ابو عبیده رضی الله عنه کور کې نو او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه په کور کې دغه راغی، نو د پیغمبر علیه السلام د پر لحدی قبر وست او نه خخته دا تبع چې وته مونږ وایو دا په پیغمبر علیه السلام باندې ولګېده نه. او جنازه څنګه وشوه؟ نو جنازه د پیغمبر علیه السلام داسې نه ده شوې لکه زمونږ د خلکو چې بهر راشي او په شریکه جنازه وشي، نه، هم په هغه خپل ځای کې نبی علیه السلام پروت و، درې درې او څلور پنځه کسان به وردننه کېدل، هغوی به جنازه کوله. او چې جنازه د نبی علیه السلام ټولو صحابه کرامو خلاصه کړه، نو آخر کې چونکې بادشاه اخري جنازه کوي چې هغه وکړي نو بیا به بل څوک نه کوي، نو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورننوت او اخري جنازه د پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. قبر مبارک د عائشې بیبي په کوټه کې داسې پوخ قبر د پیغمبر علیه السلام نه دی لکه دا مونږ خلک چې قبرونه جوړو. دا یاد وساتئ، د شریعت مسله وپېژنئ. د مړي قبر به کچئ، پوخ قبر جوړول بالکل ګناه ده، ناروا دي. هغه د هر چا قبر یې پوخ و بالکل ګناه ده او ناروا دي، پاکه قبرونه جوړول. قبر باندې به هغه څیز نه لګي چې کوم په اور پخ شوي، سیمټ په پې نه لګي، خښته په پې نه لګي، که ګټه پې لګي نو لګولی شي، خو هغه څیز چې هغې تعلق د اور سره وي نو هغه قطعا په قبر به نه لګي، دا ګناه ده. پیغمبر علیه السلام د دې نه منع کړې ده، منع. وی قبرونه به پخوی هم نه، چونه کوی به هم نه. مونږ خلک لګیا یو قبرونه پخوو چونه کوو، که ملا ورته نصیحت کوي نو څوک مني کوم ځای کې. تاسو لاړ شئ وګورئ په مدینه منوره کې د صحابه کرامو قبرونه دي، ګڼ صحابه کرام، 10,000 صحابه کرام د مدینې منورې په قبرستان کې دفن دي. د یو صحابي قبر به راته پوخ ونه ښایي، بس یو خازه ده، بس لږ غوندې خاوره. او د نبی علیه السلام مبارک قبر داسې و لکه د مئی په شان دی، داسې لکه زمونږ د پښتنو قبرونه چې څنګه دي، دا ملې اوچته وه او غاړه یې داسې ښکته وي، او دا غاړه د قبر نه د ځمکې نه یو لیش اوچته وي، یو لیش دا غاړه اوچته. اوس هم تاسو قبرونه چې جوړوئ نو بعضې خلک پرې درې پړی او څو پړی کاڼي ولګوي، یو لیش بس کافي دی، یو لیش غاړه یو لیش اوچته که او د غاړې نه را منځ دا داسې دا که مونږ چې څنګه جوړو په داسې طریقه باندې به قبر جوړوي او ډېر اوږده قبرونه به هم نه جوړوي. څومره چې د مړي لحد دی هغه مره ډوره ده، او هغه ډورې باندې بیا زمونږ خلک بل هم یو غلط کار کوي چې کوم ځای کې خاوره اچوي نو مړی به بار پرېږدي او خاوره په ډوره باندې ور واچوي، داسې ده که نه؟ ډوره باندې خاوره، قبر په ډوره جوړ شو، چې کوم ځای کې مړی پروت دی په هغه د پاسه خلک پېږدي او ګرځي پې لحدي قبر کې. نه قبر جوړ که په هغه ځای چې کوم ځای مړی پروت دی، نو موږ لحد چې کوم ځای مړی پروت دی هغه بار پرېږدو، ډوره باندې خاورې ور واچوو، نو چې څوک مړي له راځي نو هغه په هغه ځای د پاسه پېږدي چې کوم ځای لاندې مړی پروت دی. دې باندې ځان پوه کړئ، په داسې طریقه به قبر جوړی چې کوم ځای مړی پروت دی چې خاوره په هغه ځای باندې راشي، او لیش نه مزه غاړه اوچتی نه، پخی به نه قبر، پخول ګورې ګناه ده بلکل، دا ناجایز دي، اوږدی به هم نه قبر. هغه دا چې هغه کوټه مبارکه کې د نبی علیه السلام نه پس بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم دفن شو، بیا به حضرت عمر رضی الله عنه هم دفن شو، او همغه د عایشې بیبي کوټه وه. وروستو پکې بیا سازشونه غوندې وشو د نبی علیه السلام مبارک مطابق، او داسې سازشونه وشو
یو بادشاہ سلطان نور الدین هغه خوب ولید او په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید. نو پیغمبر علیه السلام ورته په خوب کې دوه کسان داسې وښول، وی دا دوه سپیرانه کورې کا. هغه چې راپاسې دا خوب یې بیا ولیده، بیا یې ولیده. علما هم راجمع کړل، وزیران هم راجمع کړل چې ما دغسې پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدل. هغې ورته ویې ځه چې ځو او څه موقع مدینه منوره کې څه چل شته. ځان سره مال او دولت واخېستل او مدینې منورې ته لاړ. چې څنګه مدینې شریفې ته لاړل نو هلته کې بادشاه کېناسته و. هغه علما او وزیران ورته وایي چې ته دې خلکو له انعامونه شروع کا، او چې پیغمبر علیه السلام په خوب کې درته کوم دوه کسان خولی دي نو هغه چې راشي نو بس هغه پکې معلوم. ته خو یې پېژنې، موږ خو یې نه پېژنو. اعلان یې وکړه چې بادشاه راغلی دی، خلکو له هدیه ورکوي، خیرات ورکوي، پیسې ورکوي. نو ټول د مدینې منورې چې څومره سړي دي ټول راشي. خلک به راتلل او بادشاه به ورله انعام ورکوه. ورځ تېره شوه سړي پیدا نه شو. سبا بیا رالل، ورځ تېره شو سړي پیدا نه شو. بادشاه وزیرانو ته وایي چې مال د خزانې خو هم ټول لاړ ختم شو، سړي پیدا نه شو. اوس به څه کوو؟ خلک هم حیران دي. اعلان یې وکړه یاره څوک باقي پاتې شته چې د بادشاه له نه دی راغلی؟ وایي چې ټول خلک خلاص شو، څوک هم پاتې نشته. موږ نومونه ولیکل. وی تاسو وګورئ، وی جی او دوه کسه پاتې دي. لړ شي هغه دوه م راولئ. نه نه جي هغه خو ډېر نیکان دي، هغه بزرګان دي، هغوی چې د بادشاه له ځي ټوله شپه د الله عبادت کوي، ټوله ورځ روجې نیسي. بادشاه وی لاړ شي فورا یې راولئ، دغه دوه م راولئ، زه انعام ولول. چې ورپسې د بادشاه کسان لاړل، نه هغې وایي چې موږ بادشاه څه کوو؟ بادشاه دې موږ ته راشي. بادشاه پیسو ته موږ محتاج نه یو، موږ د الله نه غواړو او د ورځې روجې نیسو، د شپې عبادت کوو. بادشاه وی چې دا سړی خو قتل پکار. او خلک هم پې بل وشو چې نه نه دا ګوره نیکان خلک دي، صاحب دي پسې پولیسو نه لېږي. بادشاه وی ورګې زه ورځم چې نیکان دي چې موږ څه میلاو شو ورسره، په خپله به ورسره میلاو شو. خو چې بادشاه سنګ سره د وزیرانو ورغی او دې دواړو ته یې وکتل، وزیرانو ته یې پټ ویو دا کسان دا دي. چې نبي علیه السلام مبارک ما ته په خوب کې وایي چې دا دوه سپیرانه کورې کا، دا دي دا شکلونه ما ته په سترګو کې پراته. فورا یې ګرفتار کړ. خلکو هم پې غوبل جوړ کړه، دا نیکان دي، دا نیکان نه دي. ما ته پیغمبر علیه السلام دا دوه کسه خولی دي په خوب کې، زه خو هسې نه یم راغلی چې دا دوه سپیرانه کورې کا. د هغوی نه معلومات وکړل. د فرانس انګریزانو، عیسایان د فرانس ګیرې پرېښې وې، منځونه یې زده کړي وو، تسبیح ورسره وې، او صاحب راغلي وو مدینه منوره کې ډېره شوي. او دا هغه انګریزان وو چې هغوی د سورنګ د اوښکو مهارت لرو. سورنګان دا ځمکه کې دننه کاریزونه ورته وایي، اوس هم په دې کابل کې خلک وباسي، شته ما په خپله لیدلي دي. کاریز ورته وایي، باقاعده په یو ځای نه سورې شروع کړي نو بل ځای ته هغه سورنګ دننه په هغه ناپ رسوي. وی تاسو یې موږ د فرانس یو او موږ انګریزانو په سازش رالېږلي یو او موږ د سورنګ د اوښکو ډېر لوی مهارت لرو. څه له راغلی یې؟ موږ ته یې دا ویلي چې تاسو به مدینه منوره کې بار ځان له یو کور والی او په هغې کې به تاسو یو سورنګ شروع کړئ، د پیغمبر علیه السلام قبر مبارک ته به یې ور ورسوئ او د نبي علیه السلام به د قبر نه راوباسئ. دې دپاره موږ مقرر او بله پیسې را کړي دي، خلکو له خیراتونه هم ورکوو او د ورځې موږ لګیا یو خپل سورنګ وباسو او د شپې هغه خاوره په څادرونو کې پټه وباسو او د مدینې منورې مقبرې ته یې رسوو. دام کار وی بیا وی بس صاحب د نبي علیه السلام خپو مبارکو ته یو لیش ځای پاتې دی، خو دغه ځای نه کنېږي. چې دغه ځای کنو نو موږ باندې ځمکه زلزله راځي، وجلقېږي، ویېرېږو در راوتښتو. بیا ورشو سامان ټول ورسره د سورنګ دی ایسته، لږ ځای پاتې دی. دغه کې موږ سویمه ورځ ده چې په دې کې موږ ناکام یو. هغه دی چې موږ معمولي غوندې کش ورکوو نو په موږ ځمکه جلقېږي او یېرېږو چې دا خاوره را باندې کښېني، دا سورنګ را باندې مات نه شي. سلطان نورالدین هغه بیا دغه دواړه کسان سزا کړل، مضبوط پانسي وله ورکړله او مضبوطه سزا یې وله ورکړله. او هغه بیا دا چل وکړو د نبي علیه السلام د حفاظت دپاره چې هغه ګیر چاپېره ځمکه وکنوله او ډېر حده پورې لاندې یې کړل، جوره یې کړله او په هغې کې سیکه ویلې کړه او ګیر چاپېره پکې واچوله سیکه، او د هغې دیوالونه بنیادونه یې راوخېجول چې څوک د دې نه پس داسې مضموم غوندې حرکت ونه کړي. نو که د پیغمبر علیه السلام هغه دیوال والی شوی دی او بیا په هغې باندې ګیر چاپېره دیوال د ګمبد دی، دا د نبي علیه السلام د حفاظت په خیال جوړ شوی دی. دومره ځای پکې نشته د دې ګوتې برابر چې څوک سوړه کې وګوري چې د نبي قبر مبارک ښکاره شي، نه بلکل نه، دا نشته. یو ځل چا څه بوی غوندې محسوس کړ نو بیا هغې یو عالم بره په زانګو کې وفا والوفا لیکلي دي، په زانګو کې بر یو عالم کېنو
او د رسۍ په ذریعه هغه ورکوس کړ او هغه خوشبويي ورکړه عطر یې ورکړه مدینه منوره کې چې کوم لوی عالم چې ورکوس هغه قبر مبارک دن صفای مکړه خوشبويي په پورې کړه یو کمتر چې ته پروت و پکې مړ شوی و هغه تر وستله لیکن وفا لیکلی چې هغه عالم دوی سي په ځان ګوره وسته په جيبه ګونګو بیا تر مرګ پورې هغه خبره ونه کړې شو او یو واقع بلم پیښه یو وزیر لیکي چې د مدینه منورې بادشاہ دی وخت نو مانه یې ویځه وغوښتم یا دا د مدینه منورې کې کوم د جمعات خادم دی ویځه وغوښتم وی ما به مسعودن جمعات بنده و سارو می دروازه کولاوله وی ما ته چې بیګاله بسوک ملمانه درځي او جمعات به فورن کولاو دروازه او چې هغه سکه نو غږ بنه کې که چاته دی غږ کو سرمن دی وباسه خدای سو وی حسب معمول می دروازه جمعات بند کړه په جلک سات تیر شو وی دې کې خلک را لور وډبو چې ور وډبو نو ماته دروازه کولاو د بادشاہ حکم او چې دروازه می کولاو که صاحب هغه سره چاریانی دی او کو سسکوري دی وسره ګندرانی دی وسره جمعات را نه وتل او دروازه بند او غیره باندې دباو کې ګوره کې کشته وکنو سرمن دی وباسه خدای دې سکه وی بس دوی کوی شو چې دوی خوراله له د نبی اسلام مبارک قبر کني او دا خو بیا سازش دي لا عمل ته په جلا شم چې یا الله دا سوش خو چې څنګه ریاض الجنت طرف ته رانږدې شو چاریانه وسره دي نو رب العالمین د جمعات زمکه اوښلو لدا پکې نه نوتل او جمعات زمکه بیا بند شو ډېر زیات خوشاله شو د خوشاله نه مې وجړ چې لکه سات تیر شو د بادشاہ کسان راغل دروازه وډه بوله د څوک ملمان سړي خو نور راغل وی مې چې راغلی څه شو وی ما ته بادشاہ زه وغوښتم چپ غږ بنه کې سړی څه شو مې چې دغه چل شو وی چې ګوره غږ البچاتم نه وي ته مونږ ته وخایه وی ما راوستل هغه چې کوم زمکه چاو دی وامه وتاو خو دا غینه د لمنو د کمیسونو د لګي لګي پیسونه بار پاتې شوی دینه چاته به موږ ګورنه کې نو مختلفو زمانو کې د پیغمبر علی السلام مطابق سازشونه شوی دي خو الله رب العالمین نبی علی السلام خو څه کې داغي کلم الله محفوظ ساتي حدیث پاک کې راځي دجال باندې دجال اخیره زمانہ کې خو چې مدینه منورې ته رانږدې شي نو دې به داسې سوځېږي ویل کېږي بلکه مالګه چې ویل کېږي او د مدینه منورې په دروازو په لارو باندې به فرشتې ولاړي د مدینه شریفې څوکۍ به کې دجال چې راځي هغې به په درو وایي مخ به بل طرف ته اړی دغه دی نه به شام ته مخ وکړي خو مدینې منورې ته به نشي داخلېدی پیغمبر هم یو ځل کونټۍ مبارکه د مدینې منورې د خاورې لاره وبروله وایي دا توابه ده دا طیبه ده دا پاکه ځمکه ده دجال دې ته نشي داخلېدی دې ته به نه راځي بهر کیف یو صحابي فرمایي حضرت انس رضی الله عنه وایي چې کله موږ په پیغمبر علیه السلام مبارک خاورې ورواړولې او موږ سره چارې په لاس کې دي روان شو نو فاطمه رضی الله عنها ته په لاره کې ولاړو لار کې ولاړو نو موږ یو درول ودرېږي وایي سرونه مخکته کړل موږ هم ژړل لکه صحابه ډېر زیات پریشان وو قسم دی وایي چې پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته نور راغلی د مدینې منورې جدا حالت و خو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینې منورې ته راغی نو ټوله مدینه منوره رڼا وه او چې کله وی نبی علیه السلام وفات شو وی موږ د هغې د قبر مبارک د خاورو نه لاس نو څنډلې چې موږ ته ټول ارسه بدل ښکارېدل ټوله مدینه منوره او د خپل لونه راته بدل ښکارېدل بیچاره سسکورم په اوږه دي فاطمه رضی الله عنها ولاړه ده وی ودرېږې ودرېدو سترګې مخکته حیا وی تاسو له ډېره خوشحاله شوې تاسو له حیا هم نه راتله تاسو زړونه ډېر خوشحاله شوي زما په پلار باندې م خاورې ورواړولې تاسو له حیا نه راته چې زما په پلار م خاورې ورواړولې خوشحاله شوې هغه هم خوشحاله شو چې زما پلار م خاورو کې پټ کړ خاورې م پرې واړولې وایي چې موږ څوک مجبوري ده موږ دپاره لوی عبرت دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات انک میت و انهم میتون رب العالمین فرمایي ته به هم وفات کېږي او دا چې څومره امت دی دا به هم وفات کېږي مرګ نه خلاصي نشته افئن مت فهم الخالدون آیا نبی علیہ السلام به وفات شي او بل مور راوړې به جمدې پاتې شي سوال نه پیدا کېږي چاته صدمه ورسېږي چاته غم پېښ شي چا کې مړی وشي ادې د پیغمبر علیه السلام ځان ته رامخکې کې لوی عبرت دی د مسلمان دپاره زه خو الله ته دومره خوښ نه یم زما پلار زما رور زما قوم ستا پلار ستا رور ستا قوم خو الله ته دومره خوښ نه دي لکه څومره چې نبي علیه السلام ورته خوښ ستا بچي دونه ورته خوښ نه دي لکه څومره چې د نبي علیه السلام بچي ورته خوښ نو موږ د مسلمان دپاره لوی عبرت او بل هم ده چې نبي علیه السلام فرمایي چې چا زما د مرګ او غم ځان ته رامخکې کړو صبر یې پرې وکړو الله به دلم جنت ورکړي عمر نبي علیه السلام 30 کاله تېر کړه 30 کاله عمر په 30 کاله کې 40 کاله خو نبوت نو ملو د نبوت نه پس 30 کاله زندگی ده
او په دې رښتو کالو کې تاسو وګورئ نبی علیہ السلام ته څومره حالات پیښ مکه مکرمه کې 14 کاله تیر کړي دي او څومره تکلیفات څومره جګړې د خلکو سره د کافرو سره مقابله وي او مدینه منوره کې 10 کاله کله د احد جنگ کله د احزاب خندق کله د بدر کله بل لیکن پاغه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همت ته وګوره کړه هله کوئی دادی اگر همت ته وګوره کوشش ته وګوره رب العالمین اسلام او ایمان د دنیا ګډ ته ورسو غټ بادشاہان لکه نجاشی غوندې رب العالمین مسلمانان دین چې ته لږه همت کې او کوشش کې نو امداد الله کې تعاون رب العالمین کې ته لږ همت پکې نو بهر کې دا خبره مې دې پوره وکړه دا مسائل مې درته پکې مېنس کې بیان کړل او د عبرت خبرې مې درته مېنس کې وکړلې دې لپاره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات دام په دې میاشت کې شوی او زمونږ د پاره دا تاسو ته وایم چې کوم د پیغمبر علیه السلام سوچو متیانی الله دې موږ سوچو متیان کی زمونږ د پاره ګورې نبی علیه السلام تلل ډیر لوی د خوشاله خبره اسنګ یو ځل نبی سم او فرمایل دا خود شهدا وتا په تاسو نه مخ کې روانم د حوض کوثر په غاړه به تاسو انتظار نو چې څوک د پیغمبر علیه السلام تابعدار دی ناغری پړه کې دا وایي چې واقعي زمونږ د نبی علیه السلام مخ کې تللی زمونږ د شفاعت لپاره تللی د حوض کوثر په غاړه به زمونږ انتظار کوي موږ له به برا کوي الله دې زمونږ نصیب کړي ورونو لوی خبره د نبی علیه السلام تابعداري ده ګوره محبت پم کې او تابعداري بم کې چې د هغې د سنتو مونږ تابعدار شو د هغې د طریقو مونږ تابعدار شو د هغې د احکامو د اعمالو مونږ تابعدار شو رب العالمین دې دغه تابعداري زمونږ نصیب وګرځوي د سفر په میاشت کې چوری کول څنګه دي تپوس کوي چوری موري په شریعت کې نشته دې چورې باندې مونږ خلکو د لور او د خور د حق نه ځان خلاص کړی دی چوری پکې څه ته ډوډۍ یو خوږ شی دی مزېدار غوندې شی دی زما خو ډېره خوښوي چوري ډېر خشته مزېدار خو چېرې چوري مو کې که نه خشته پکې پخوا به خلکو سوچه غوړي اچولو اوس پکې غسخا ډالډه غوړي ور واچوي نو چې سوچه غوړي پکې واچوي ګوړه موړه اوس پکې ګوړې ور واچوي دو څلور چکې ګوړه کې او صاحب څلور پنځه ډوډۍ کې او پکې ډالډه غسخا ډل ور واچوي دا د خور لور حق دی الله پښتنو خویندې لونه مو تباه او برباد کړي پشکره چوری ته د خور لور نه ځان خلاصه شکره چوری واچي او پکې صاحب د ګلاب په پاڼې په پاسه ور واچي دا د سفر چوری دا او د خور لور حق دی د خور لور حق تا سره چې کم دی جیداد دی پټې دی کور دی نغد پیسې دی هغې کې به خور لور له حق ورکوي که دنه نه غواړي درته بقي هغه جدا خبره ده خو حق یې سره شته نو دا چوری موري کې دي دا بالکل په شریعت کې نشته چوری موري دا څوک وایي یهودیانو پخ کړې وه په پیغمبر صاحب مې خوشحالي کړې وه نو ظالمه چې یهودو پخه کړه او په پیغمبر صاحب مې خوشحالي وکړو تم هغه چل کې او څوک وایي نه بیبیانو چوري کړې وه بیبیانو هم چوري نه کړې ګوړه هغه خو کې کم دی وه ګوړه موړه میده کې دغه دا څه چوري موري وکړو دې میاشت کې نه دا نشته چوري ښه خوراک دی هر وخت کې چې کې نو کوه دې کې کې بله کې بل خو د دې میاشت کې دا تخصیص چې کې او دی تا یو طریقه جوړه کړې ده چې د به خامخا چوري کوم او دا یو د نیکۍ یو کار دی دا هسې خبرې دي وایي که یو سړی په قبر کې د مرګ نه پس چاته په خوب کې ده وایي چې د ما په قبر جنډه ولګوه دا ټول دروغ دي ښه په قبر جنډې منډې په شریعت کې نشته نه د صحابي په قبر شته نه پیغمبر علیه السلام او نه د بل پیغمبر په قبرونو شته جنډې هسې مونږ جنډې په قبرونو لګولې دي په قبر نښه شته دې لپاره چې د هغه پېژنګلو پې کېږي عثمان ابن مزعون چې وفات شو نو پیغمبر علیه السلام مبارک یو تیږه راواغېسته او د هغه په قبر یې کېښوده وایي په دې مونږ د خپل رور پېژنو نو که د پیژنګلو دپاره پې ته یو نښه کېږي چې ته پې مړې پېژنې نو خیر دی او دا په خوب کې دا خبره چې په ما جنډې ولګوه دا دروغ وایي خلک د دروغې خوبونه جوړوي په ما جنډې ولګوه په ما اوبه واچوه او څوک وایي ما خوب کې ولیده چې زه چې دی نو زما پلانکي ته دا وصیت وکړه پلانکي ته دا وصیت وکړه داسې دی مړو د وارثانو ته ځان خشته کوي چې ګنې ما ستا پلار په خوب کې ولیدو دا مې وکړل او دا مې وکړل دا خبرې غلط خوبونه به نه جوړوي نبی علیہ السلام فرمایي که چا دروغ خوب جوړ کړ دروغ نو د قیامت پر ورځ د پسترګو کې ویلي کړي سکا چولې کېږي خوب خو تا ته الله ښایي که نه الله تعالی کې خوب اچي نو چې تا الله پړه کې خوب نه اچولې او په دروغه دې جوړ کړ نو دا تا په خدای دروغ جوړ کړل دا دروغې خوبونه به نه وایي چې شریعت نه خلاف خوب دې ولید په هغې به عمل بالکل نه کې او دی وی چې دا څه شی دی شهادت جنت جوړ کړی د هغې دروازې په جنت دام دروغ دي بعضې خلک وایي د شهادت هغه جنت خدای یوړو په جنت کې کېښود ولې الله له جنت جوړول نه وري چې د شهادت هغه به جنت ته وړي شهادت بس او جنت بس په هغه یو باغ جوړ کړی خشته او د هغې زمانې د دنیا نعمتونه پکې لګولو نو الله د شهادت جنت ته محتاج دی چې هغه به جنت کې بیږدي نه هغه شهادت هم خدای مړ کړه هغه باغ هم له خدای برباد کړه
بانګ ډېر تیز وي نو بانګ خو تیز ښي بند خوند کوي خیر د لوډ سپیکر ځان نه لږ لرې کوه نو او بانګ خو په اوچت اواز پکار خشته اواز یې اوچت اواز دا طالبان وي موږ سوال کوو خو ته موږ ته سوال جواب نه کوې نو زه هغه سوال جواب کوم چې کوم د عوامو سره تعلق لري دا خو عوام دي که نه تاسو طالبان بعضې وخت طالبانو سوال کوئ نو هغې متعلق خو ما ویلي چې ما نه دلته بیا وروسته تپوس کوئ چې کله فارغ شو ځکه وخت کمي نو که طالبانو متعلق زه سوال کوئ تاسو نو هغه دی وي زمونږ امتحان دی او څه وظیفه راته وښایه چې په هغې کې مې الله کامیاب کړي د امتحان د کامیابۍ خو ډېره ښه وظیفه ده ما سره کامل دې پرې وکړو نو بلکل به دې پرې الله کامیاب کړي ډېره زبردسته وظیفه ده هغه دا ده چې خپل کتاب ښه شوق سره ګوره کتاب ګوره ښه شوق سره او زیاتی خبرې پرېږده کرکټونه هم پکې مه کوه که سکول هلکې او که جومات هلکې نو خپل جومات کې کښېنه او شوق سره خپله مطالعه کوه خپله سټډي کوه دې نه بهترین دم بل نشته او که ته وایې چې زه به دغسې په بالغ پروت یم او خوبونه به کوم او وظیفه به یم او خدای به مې پاس کوي نو داسې وظیفې نشته محنت پکې محنت نه ته به کامیابېږې او الله نه سوال کوه الله خو دعا قبلي خو محنت به ته کې او یو سړی کراچۍ کې مې ډیوټي ده زه کله 3 ورځې دلته تېرې کړم کله 5 تېرې کړم چې یو ځای کې د 15 ورځو نیت یو سړی وکړي نو بیا به پوره مونځ کوي او که د 15 ورځو نیت یې پکې نه نو دی به سفر مونځ کوي هله چې د 28 میلو په مزل ډېر یو سړی په لینده که ښکار کوي د ښکار مسله داسې ده که په ټوپک ښکار کوي او که په لینده کې که په داسې کاڼي د مرغۍ وویشتله چې هغه کاڼې تېره وي تېره سوکه لري تېره وي چې هغه په مرغۍ راکاږي یا په لاس راکاږي نو وینه به یی او دا مرغۍ مړه شوه او بسم الله دې پې ویلي د ویشتو په وخت کې نو خیر دی دا ته خوړی شي او که په داسې کاڼي لکه په لینده کې چې دا غونډې کاڼي وي چې تېره ني که په دې باندې د مرغۍ وویشتله او بسم الله دې مو سره وي او مرغۍ مړه شوه نو مرداره ده په ټوپک که دې ښکار وکړه زموږ د ټوپک دا چریم غونډۍ وي غونډۍ په ټوپک که دې ښکار وکړه بسم الله دې پې ووې او که دې پې نه ویلې خو که دا مرغۍ ولګېده مړه شوه نو مرداره ده او که لاس لري جمدی راله او تا حلاله کړه نو بیا حلاله ده د ټوپک باندې که دې ښکار وکړه او مړه شوه نو مرداره ده ګورې ښه په لینده که دې ښکار وکړه او دا مرغۍ مړه شوه نو مرداره ده هله که د لینده کاڼې غونډې وي او که د لینده کاڼې تېرې تېره چې هغه زخم پیدا کوي نو بیا خیر دی او کم سړی چې مستقل ګیره خري یا قنچکي د هغه اقامت او اذان سي نو اقامت هم کولی شي اذان هم کولی شي خو ګیره خریل ځان له ګناه ده دا خطا خبره ده د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک په احد کې شهیدان شو نو صحابي د نسب په خوله مبارکه خوله کې خو د ټوله وینې وسکله دا خطا خبره ده داسې نه ده صحابه کرامو د نبی علیہ السلام وینه مبارکه ما تاسو مخکې ویلي یو ځل اخیستې او په ښکره اسکلې ده وینه مبارکه یې پاکه ده خو دا واقع داسې نه ده ښځه خاوند له غسل ورکولی شي که نه نور خلک څه شو یا ښځه بیا اسلام بی نور قات شو څه او که بل څوک نی د غسل د سړي نو ښځه وله غسل ورکولی شي که څوک نی او چې څوک وي نو نور خلک د غسل ورکړي که نه هر کار کې چې د الله رضا او اخلاص لپاره وظیفه اعوذ بالله ویل پکار دي لا اله الا الله وحده لا شریک له دا کلمه ویل پکار دي ښه دا یو مسله خو زما ده القي سره متعلقه ده نو دا به ځان سره وساتم دا به ځان سره وساتم بشیر جان بلا دغه وړي چیټونه بینک کې نوکری کوم د بینک نه تنخواه اخلم دا مال حلال دی او که حرام دی نور د کوم حلال راوړل چې لاس بینک پسې شو په افغاني صاحب نه چا تپوس وکړه ورته یې ویې دوس سره په سب کې مونځ کېږي او که نه کېږي هغه ورته ویې کېږي وی صاحب کتابونو خو لیکلي دي چې دوس سره په سب کې مونځ نه کېږي او ته ویې کېږي وی کتابونو چې به لیکله به چېرته یو دوسو په زمانه کې اوس کم کم د سپ نه وباسي خبره ده نو ټول نظام هم دغسې ګډوډ روان دی او بالکل هر وخت د الله توبه چې وباسې توبه د رب العالمین قبلی داسې نه ده د یاجوج ماجوج دا تېرېدل چې دي دا داسې قوي روایت کې نشته دی احرام حالت وي مسجد حرام کې حجر اسود مخکې وي د شب قدر شپه وي تهجد وخت وي دومره
دا خو دې داسې سوال راوړی دی چې دا خبره د هر شي خپل ثواب دی قاري بشیر جانه د هر شي خپل ثواب نور تفصیل پکې نه کوم د جادو د ختمولو طریقه څه ده جادو دپاره بهترینه طریقه دا چې سړی سملي سهار کې نو دا اخیری سورتونه وایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا سورتونه چې وایي یو سړی او د شپې سملي یا سهار پاسې د دواړو سورتونه وایي نو په دې باندې به جادو او سحر به نه کېږي د جادوګر وجل څنګه دي نه وجل یې منع دي وجل د چې یو سړي هغه شریعت اجازت نه ورکوي چې یو سړی دې مړ شي خیر دی د یو مذهب خاوند که بل مذهب والا پسې مونځ کوي او دی په خپل مذهب عمل کوي نو کولی شي یو سړی په خوب کې بیودسې شي لویه بیودسې او سار ونه لامبي نو مونځ به څنګه کوي نه دی به لامبي که نه او که دی بیماري تیمم دی ووایي که بیماری تیمم دی وای کوبنی تیمم دی وای یعنی داسې به مونږ نه کوي دعا کوي رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي الله مو د آفتونو مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي او زموږ د دې ملګري باچا کور کې بیماری دعا وته کوي چې الله ولا شفا ورکړي نور څومره مریضان دي رب العالمین ټول مریضانو له شفا ورکړي الله دې موږ د نبی علیه السلام په طریقو عمل نصیب کړي د هغې په نقش قدم دې موږ تل نصیب کړي او الله دې ګناهونو نه او د آفتونو نه د بیمارو نه مقدمو نه د جګړو نه د دشمنونو الله موږ محفوظ کړي الله دې موږ د فتنو نه وساتي الله دې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي یا الله زموږ د دواړو جهانو خوشحالي نصیب کړي د دواړو جهانو د مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي الله چې زموږ د جومات ته کم ملګري د لرې لرې ځای نه راځي او تکلیف کوي الله په یو یو قدم ولړ لوی اجر ورکړي دا راتللې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي د دواړو جهانو خوشحالي نصیب کړي اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول چمن من بنیونو یا بلبلان باپ گفتنا وی من بنیونو یا یو تر بلبا یاران پناد گرزیگنو او جوړ په خوان با انجمن وی من بنیو یا عاشقان بما شقون قربانی گنو یا درون زړونه با زولنا وی من بنیو یا یو دې بل دې بشد منی پیاله اسکلینو یا یو دې بل دې بشد منی پیاله اسکلینو یا جوړ په شوق پا انجمن وی من بنیو یا باچا زمانے بناس پتخنو یا پپرمان بے وطنا وی من بنیو یا پا گلن با نسما سحروری یا بپلونو گل سیمن وی من بنیو یا پا گلونو با نسما سحر ورنو یا بپلون گل سیمن وی من بنیو یا سوگ بکان دی خوشالے او شورتنو او ید چابا زن کدن وی من بنیو یا سوگ بکان دی خوشالے او شورتنو او ید چا بازن کدنا وی من بنیو یا
यदा गरीबा दफ्तर बस्ता मोहम्मद आमीना यतल पलास्ता अरहदमन वे मंग बनयो यदा गरीबा दफ्तर बस्ता मोहम्मद आमीना यतल पलास्ता अरहदमन वे मंग बनयो मालियार शू कवि वली कचा कलैद गुलो मालियार शू कवि वली कचा कलैद गुलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो मालियार शू कवि वली कचा कलई द गुलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो पर याद का वो मज़का के दोस्ता दमह पशाना पर याद का वो मज़का के दोस्ता दमह पशाना दा गुला बच पहजानु रजे दलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो मालियारा शू कवि वली कचा कलई द गुलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो ब्यादा से दिल पर अब चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो मामूर पकाली मोब्या बागी शुरू है बता मामूर पकाली मोब्या बागी शुरू है बता कालम चिपना माद मोहम्मद उरसीदला कालम चिपना माद मोहम्मद उरसीदला ब्यादा से दिल पर चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो मालियारा शू कवि वली कचा कलई द गुलो ब्यादा से दिल पर चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो ब्यादा से दिल पर चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो श्वालार द मिसर शाला अशकान नज़ी यूसुफ दा श्वालार द मिसर शाला अशकान नज़ी यूसुफ दा फकोर द अब्दुल्ला चे मोहम्मद उज़ली दुला फकोर द अब्दुल्ला के मोहम्मद उज़ली दुला ब्यादा से दिल पर चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो मालियारा शू कवि वली कचा कलई द गुलो ब्यादा से दिल पर चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो ब्यादा से दिल पर चगार बनौर द बुलबुलो नौर द बुलबुलो पैदा वे अब्दुल्ला